حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز و برخوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دوهمه سپاره کې د سورة بقرې 168 آیات مبارک پیدا کړئ او راسره په لوستو په ویلو کې راسره ملګري شئ. الله تبارک و تعالی فرمایي: یا ایها الناسو، ای انسانانو، کلو خوریا مما ځینې له هغه رزقه فی الارض چې په ځمکه کې دي، په داسې حال کې حلالا چې هغه حلال وي تاسې ته، طیبا او پاکیزه وي. حلال دا معنا چې شرعي محظوریت و ممنوعیت په هغې کې نسته، او طیبا دا معنا چې هغه پاکیزه ده، مزهدار ده، او د طبیعت انساني میلان ورته کېږي، خوړلو ته یې، استفادې کولو ته یې. حلال رزق و روزي د مسلمان دپاره ډېره ضروري ده. حضرت سهل ابن عبدالله تستري رحمت الله علیه یو ډېر لوی ولی الله دغه مبارک فرمایي چې د یو مسلمان نجات په دریو شیانو کې ده: حلال روزي خوړل چې هم په ځان، هم په عیال، هم په اولاد باندې حلال خوري، او د دین د ضروریاتو رعایت کول، فرض فرض بولي، حرام حرام بولي، او د هغو رعایت کوي، او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول، تابعداري کول. که دا درې خصلته په چا کې موجود دي، د هغه ژوند به طیبه ژوند وي، پاکیزه ژوند وي، حیات طیبه به وي، کور کې به وي، ټول مشکلات حل وي. نو ځکه شیطان کوشش د دې کوي چې د انسان رزق کې خرابي پیدا کړي، حرام پیدا کړي، او حرام وخوري پې باندې. د هغه دپاره وساوس ورچي، له لوږې یې ویروي، له فقره یې ویروي، او ترغیب و تشویق د دې دپاره ورکوي چې په یو قسم نه په یو قسم په حرامو کې مبتلا سي او رزق روزي کې فرق راسي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي: ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مه ځئ په پلو د شیطان باندې. د شیطان په لار باندې مه ځئ، د شیطان د وساوسو مه تابع کیږئ، د شریعت د دستورونو د قوانینو تابع اوسئ. چې کوم څه شریعت راغلي، په شریعت کې راغلي، هغه منئ. ولې؟ انه لکم عدو مبین. ځکه دغه شیطان دا بېشکه، انه بېشکه دغه شیطان لکم تاسې ته ای انسانانو عدو مبین، دښمن د ښکاره. شروع د آیت په خطاب د یا ایها الناس سره سوی. یا ایها الناس معنا د ای انسانانو، او تمام د دې آیاتو تکمیل د آیات مبارک په دې سره سوی چې انه لکم عدو مبین. دغه شیطان تاسې ته، نو مخکې خطاب انسانانو ته ده، نو معنا لکم تاسې انسانانو ټولو ته دښمن ښکاره و واضح ده. که هغه کافر دي، که مسلمان دي، که د شرق دي، که د غرب دي، که تور دي، که سپین دي، د دې ټولو دپاره شیطان اصلا د انسانیت و د بني آدم دښمن ده. خو داسې اوس کفار د هغو په لار تللي دي، نو له کفارو سره یې دوستي، د کفارو دوستي ورسره راغلې ده، او شیطانانو کفار سره دوستان سوي دي. دا د هغه خطایستنې په وجه باندې، د خطاوتنې په وجه باندې، او له مسلمانه سره یې دوستي، دښمني په خپل حال باندې پاته ده. الله تبارک و تعالی فرمایي د شیطان څه دنده ده، څه یې وظیفه ده. انما بېشکه خبره همدا ده، یأمرکم بالسوء والفحشاء،
امر کوي شیطان تاسې ته ای انسانانو بالسوء په بد کار باندې، په ناروا کار باندې، والفحشاء او په بې حیا کار باندې. الله تبارک وتعالی دلته سوء و فحشا بد کار او فحشا کار دا دواړه ذکر کو. د دې کې مفسرین کرام فرمایي، امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې مقاتل رحمت الله علیه یو مفسر د قرآن ده، هغه وایي چې په قرآن عظیم شان کې چې څومره لفظ د فحشا ذکر شوی ده، فقط په سورة بقره کې له 288 آیاته ما سوا چې په هغه ځای کې د فحشا معنا په معاصي او په ګناه عامه ورسره راغلی. نور په دې ټول قرآن شریف کې چې لفظ د فحشا ذکر کیږي، مراد یعنې هغه بې حیا کارونه دي، هغه نهایي درجه او د کمال درجه د بې حیایي زنا ده، او ابتدایي د سرود و سازو او عشقي خبرې دي. د دې په مابین کې دا مراحل چې دي دا ټول د فحشا په درجو کې دي، د فحشا په اندازه کې دي. نو مطلب کوم بې حیا کارونه چې دي، لکه نن سبا چې کفار په همدغه بې حیا کارو باندې مبتلا دي، الله تبارک وتعالی د مسلمانانو ته نجات ورکړي. نو دا یو خصوصي دعوت ته د شیطان چې که چېرته د زنا او د زنا په دواعیو ته انسانان خطا ایستل، انسانان یې هغه ته مایله کړل، نو بس شیطان ته بیا کار د انسانانو د اغوا کولو د ګمراه کولو ډېر اسانه کیږي. یو حدیث مبارک کې راځي چې په هر کوم قوم کې به فحشا نه اضافه کیږي، مګر که اضافه سوه او علی الاعلان سوه، علانیه باندې په دوی باندې فحشا په دوی کې عامه سوه، نو الله تبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فشا فیهم الاوجاع الطاعون والاوجاع والاسقام، په هغه قومونو کې به داسې مرضونه، داسې وباګانې، داسې طاعونونه، داسې مرضونه به کې اشاعت پیدا کوي چې هغه د دوی په اسلافو په مخکې تاریخونو کې نه نوم اورېدل سوی و نه چا لیدلي و. دا نن سبا چې کوم بدمرغه مرضونه پیدا کیږي او نومونه یې نوي رامخته کیږي، دا د همدغه فحشا ذریعه وسیله ده، وجه ده چې د دغه فحشا په وجه باندې چې الحمدلله په مسلمانانو کې څه ناڅه تر یو حده پورې یو کنټرول ستا، خو کفار د فحشا په باب کې یو مخ وتلی دي، له حد والحدودو چې وتلی دي. نارینه یې پوښ لري، جامه لري، مستوري، او زنانه یې لوڅو بربنډو سامبولي. دا د فحشا هغه نهایي درجه ده. نو شیطان امر کوي تاسې ته په بد کارو، په بې حیا کارو باندې، وان تقولوا او دې باندې امر درته کوي چې ووایاست علی الله په الله باندې ما هغه خبره ووایاست په الله پورې وتړئ لا تعلمون چې تاسې علم نه لرئ. لکه له ځانه حرام پیدا کوي، له ځانه عبادات پیدا کوي، له ځانه رهبانیت پیدا کوي، له ځانه ځینې شیان په دین کې وسوچوي، او یا هغه لویه مرحله، هغه بد او قبیحه مرحله یې چې له الله سره شرک ونیسئ. دا ټول هغه څه دي چې شیطان پې باندې ترغیب انسان ته ورکوي چې دی په الله پورې داسې څه وتړي، د الله په دین پورې داسې څه وتړي چې په هغه باندې د دې علم نشته. یعنې مطلب هغه د علم ځای نه ده، په هغه باندې علم شته نه، دلیل شته نه په هغه باندې. نو الله تبارک وتعالی دې په دې آیات مبارک کې، دغه وروستني آیات مبارک کې 3 شیان ذکر سو چې شیطان د 3 شیانو ډیره توجه ورکوي په انسان باندې، چې انسان په 3 بلاګانو باندې مبتلا کی، په معاصي او په ګناهو باندې، او په ګناهو کې خصوصي طور باندې په فحشاو، په سرودو، په سازو، په اختلاطو، په عریاني، په فحاشي، په سرلوچي، په پایلوچي، په اخر په زنا، د زنا په عمومیت، په دې باندې انسانان مبتلا کی. او دریم شی چې امر د شیطان د پې باندې و، شیطان ډیر کوشش پې باندې کوي،
هغه دا ده چې په انسانانو کې داسې سوچ و ذهن و وسواس پیدا کړي چې دوی په الله او د الله په دین پورې داسې څه وتړي چې هغه باندې علم نسته، د هغه دلیل نسته، هغه کوم شرعي سند نه لري، له ځانه جوړ کړی سوي. لوړه مرحله یې قبیح او بدترینه مرحله یې د شرک او د بتپرستۍ ده، او لاندې مراحل کې ټول هغه بدعات او هغه ناروا عادتونه او خویونه او دودونه دي چې هغه په اسلام کې هیڅ دلیل نه لري، او یو څوک یې د اسلام په نامه باندې یا د دینداري په نامه باندې له ځانه په دین کې روان کړي او رواج کړي. نو په دې آیات مبارک کې دا دریم شی دا شی سو. نو سو بد کارونه، ناروا کارونه او فحشا د بې حیایي کارونه او په دین کې نوي کارونه، بې دلیله کارونه، بې سنده کارونه په دین کې را بروز کول، را ښکاره کول، مروجول، دا د شیطان خصلت ته، دا یې عادت ته، او دا په مسلمانانو په انسانانو باندې هم دغه څه کوي. نو خطاب اصلا ټولو انسانانو ته ده، خو داسې په انسانانو کې کومه کفري طبقه ده، د کفر طبقه ده، هغو له شیطان سره صلح کړې ده او جوړه یې ورسره کړې ده او د شیطان په وسایسو باندې تللي دي، څه چې هغه ورته وایي دوی هغسې کړي دي. خو الحمدلله مؤمنان او مسلمانان اوس هم له شیطان سره په دې معرکه او مجادله باندې مشغول دي، په دې مجاهده باندې ورسره مصروف دي، چې دوی په خپله ټوله زندګي کې به کوښښ د دې کوي چې د شیطان اتباع ونه کړي، د شیطان په لار باندې روان نسي. دا دوه آیاتونه مبارکان ولوستل سو. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.